قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د نن ورځې ډیر تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. طالبانو په یو خبرپاڼه کې څرګنده کړې چې د دوی نفوذي ملګرو د زابل په مرکز قلات کې یوه مهمه قرارګاه فتح کړې او 22 عسکر یې له منځه وړي دي. راپور کې راغلي یا د قرارګاه چې د زابل ولایت د مرکز قلات اړوند د سپین غبرګې په نامه یې شهرت درلود، بیګا شپه 4 بجې د دوی د نفوذي مجاهدینو په لاس په ټولیزه توګه فتح شوې ده. پاکستان کې د کورونا وایرس له امله 3 کسان مړه شوي چې 2 تنه د خیبر پښتونخوا یو د سیند اوسیدونکی دی. تر دې دمه دغه هیواد کې د کورونا ناروغۍ 470 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. عمران خان د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چمن او سپین بولدک له لارې د پرانیستلو امر کړی دی. عمران خان ویلي چې د کورونا وایرس باوجود د پاکستان له افغانانو سره مرستې ته ژمن دی. نوموړي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې هر ډول بحراني وضعیت کې د افغانستان ترڅنګ ولاړ یو. طالبان وایي د امریکایي جنرال هغه ادعا ناسمه ده چې په کونړ کې د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره له وسلوالو طالبانو سره مرسته کړې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له سپوږمۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې 15 کاله د طالبانو سنګرونو د داعش ډلې په ګټه بمبارېدل. شاهین وایي هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د دوی د مبارزې ته بل رنګ ورکړي. څو ورځې وړاندې یو امریکایي جنرال ویلي و چې طالبانو د امریکا په مرسته په کونړ کې داعش ډله ختمه کړه. د دغې پوځي په خبره دوی له څو میاشتې راهیسې په دغه سیمه کې له طالبانو سره همکاري کوله. ایراني چارواکي وایي چې دغه هیواد کې د کورونا وایرس څپې په خورا چټکه توګه پرمختګ کوي او تازه ارقام ښیي چې د دغې ناروغۍ د قربانیانو شمېر نور هم لوړ شوی دی. د ایران د روغتیایي چارو مرستیال وزیر علیرضا رئیس نن په یو خبري کانفرانس د وینا پر مهال وویل تېرو 4 ساعتونو کې 149 کسان نور هم د دې ناروغۍ له امله وژل شوي چې په مجموعي توګه دغه هیواد کې د ټولو وژل شویو کسانو شمېر شاوخوا 14303 کسانو ته ورسېده. خلیلزاد د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا پر افغان سیاستوالو غږ کوي چې خپلمنځي اختلافونو ته ختم او جوړجاړی وکړي. د نوموړي په خبره افغانانو ته پکار دی هغه سیاسي کړکېچ هوار کړي چې له ولسمشرۍ ټاکنو وروسته له 2 لوړو رامنځته شوی دی. عبدالله د ګډ حکومت پخوانی اجرایي رئیس عبدالله چې ځان اوس د همشموله حکومت ولسمشر بولي د نوي کال په مناسبت خپاره کړي پیغام کې سوله د افغانانو لومړۍ اړتیا بللې او ژمنه کړې په دې لاره کې به له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي. د سپید ارمانۍ له لوري په خپاره شوي پیغام کې خلکو ته د نوي کال مبارکي ویل شوې او ترڅنګ یاده شوي خلک له جګړې ستړي دي. موږ د دې ارمان د تحقق او د سولې پروسې د بریالیتوب په لاره کې هیڅ ډول هڅې نه سپموو او په دې لاره کې ځان تېرېدنې او قرباني ته تیار یو. پیغام کې وړاندې د عبدالله لوخلي راغلي چې دوی به د سولې په پروسه کې د ملت له غوښتنو او حقوقو دفاع کوي او د ملت له ارادې سره سم چلند به کوي. افغان طالبان یو اعلامیه کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله د ایران له مشرتابه او خلکو سره همدردۍ ښودلې او هم یې دغه هیواد له چارواکو غوښتي چې افغان کډوالو ته پام وکړي. د ایران د روغتیا وزارت وایي هره ګړۍ نږدې 50 کسان په ایران کې پر کورونا اخته کیږي او یو کس ترې مړ کیږي. د غور ولایت په مرکز فیروزکوه کې د سړک غاړې مین چاودنې 11 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې. د غور ولایت د والي ویان عارف عابر ازادي راډیو ته ویلي مرګ ژوبله نن سهار وروسته له هغې رامنځته شوه کله چې یو فلانچ کوچ موټر د سړک غاړې مین ته سیخ شو. د عابر په خبره د ولسي وګړو پر موټر د غور هرات پر لار باندې د فیروزکوه اړوند تیغ ګلزار سیمه کې چاودنه شوې چې له امله د موټر چلوونکي وژل شوی او 10 ولسي وګړي نور ټپیان شوي دي. د نوموړي په قول ټپیان روغتون ته رسولي او د 2 ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ نه دی. تر دې دمه د پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د استرالیا پولیسو ویلي دي چې دغه هیواد د ځانګړو ځواکونو هغه عسکر له دندې ګوښه شوی چې پر یوې بې وسلې افغان باندې د فایر کولو ویډیو ثبت شوې ده. همدارنګه ویل شوي چې دغه عسکر قضیه پولیسو ته راجع شوې ده. د استرالیا د ځانګړو ځواکونو غړی چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی 2012 میلادي کال کې پر یو افغان باندې د فایر کولو پر مهال لیدل کیږي. دغه ویډیو د یو بل کس له لوري ثبت شوې وه او د دوشنبې په ورځ د IBC ټلویزیون له لوري نشر شوه. د افغان وزارت څانګه چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري د شکمنو جنګي جرمونو په هکله پراخې څېړنې کوي په یو وینا کې ویلي چې دا قضیه جدي او ناراحته کوونکې ده. په بیانیه کې راغلي دي چې په ویډیو کې لیدل شوی عسکر د پنجشنبې په ورځ پیژندل شوی او په سملاسي توګه یې دنده ځنډول شوې ده.
راپورونه وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه د G20 لغوه کړه. ټاکل شوې وه چې دا غونډه په مارچ میاشت کې ترسره شي. د ټرمپ لخوا دغه تصمیم داسې مهال نیول کیږي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله ډېر شمېر هیوادونه خپلې پولې تړلې او بهرنیو هیوادونو ته یې د خپلو وګړو پر تګ بندیزونه لګولي دي. د رسنیو په خبره په پام کې ده دغه ناستې د ویډیوي کانفرانس له لارې جوړه شي. مزار شریف هر کال زرګونه کسان له مختلفو ولایتونو د نوروز جشن لمانځلو لپاره مزار شریف ښار ته ځي او د اسلام څلورم خلیفه حضرت علي ته منسوب زیارت کې راټولیږي چې جنډه پکې پورته او تر 4 ورځو ولاړه وي. خو سږ کال دا جنډه د کورونا وایرس خپرېدو له ویرې له خلکو پرته د شپې پورته کړل شوه. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.